خوب مې لیدلی د تعبیر یې راته داسې راکړ نن یا سبا راځي او خامخا به سوله راځي پروزګني اوربن مې زړه ښه کړی زړه مې وایي پروزګني اوربن مې زړه ښه کړی زړه مې وایي طالب اشنا راځي او خامخا به سوله راځي او چې پیدا شوی ما جنگ دی دا دی ځوان شوم پکې چې پیدا شوی ما جنگ دی دا دی ځوان شوم پکې نور ژړا راځي او خامخا به سوله راځي د افغانانو د واګانې دا ځل رنګ راوړي د افغانانو د واګانې دا ځل رنګ راوړي سوله به بیا راځي او خامخا به سوله راځي جنگ دی ورک شي نوم دی ورک شي نای غواړو جنگ دی ورک شي نوم دی ورک شي نای غواړو پکې سارا سر تاوان د سولې راشه بیلتا میں عمر وران د سولې راشه ما رب نه غوښتي په دوا او په سجدو کې ده ساه مې وتو کې ده او سوله په راتلو کې ده او د غریبۍ اوښکه مې هغسې لیمو کې ده د غریبۍ اوښکه مې هغسې لیمو کې ده ساه مې وتو کې ده او سوله په راتلو کې ده خزان صاحب شوفي ما لکه د مستې جینۍ ناز او په نخرو کې ده لکه د مستې جینۍ ناز او په نخرو کې ده ساه مې وتو کې ده او سوله په راتلو کې ده د دغې مشاعرې نه زموږ هدف دغه دی چې په ټولو خواو باندې په ټولو وسلوالو باندې د شعر له لارې غږ وکړو چې جنګ جګړې ورور-وژنه هېواد ورانول چاودنې نور بس کوي او خپل ټوپکونه په ځمکه کېږدئ او سوله وکړئ دواړه جانبه دواړه طرفه شرایط وړاندې کوي د خپل ځان د خپل د طرف د بقا لپاره دواړو طرفونو ته غږ کوو چې خپل دغه امتیازات او خپل ګټې په نظر کې منیسي د هغه ځوانانو د وینې نظر کې ونیسي چې هره ورځ موږ قرباني کیږو په نړۍ کې که چېرته موږ فکر وکړو همدغه شاعران دي قلموال دي لیکوالیان دي چې دوی انقلاب رامنځته کړي دا یو فرصت موږ او تاسو ته یو فرصت ده چې موږ او تاسو باید دغه فرصت نه استفاده وکړو او دا انقلاب رامنځته کړو ځکه 20 کاله وشو چې په دې 20 کاله کې موږ واقعا که فکر وکړو یو څه لاسته راوړنې لرو نن چې زه د یو ځوان په صفت باندې غږ پورته کوم او خپل د حق حقوقو څخه دفاع کوم او خپل د نورو ځوانانو د حقوقو څخه دفاع کوم دا یو لاسته راوړنه ده نن چې دلته خویندې راغلي خپل غږ پورته کوي که د شعر د لارې یا که د مایک د لارې د سټیج د لارې نه خپل حق حقوق غواړي دا یو لاسته راوړنه ده که نن زموږ دغه رسنۍ د دغه کامرې د لارې نه د دغه سکرین د لارې نه زموږ غږ ته انعکاس ورکوي او نړیوالو ته ښیي چې موږ څه غواړو دا یو لاسته راوړنه ده پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره